حامد کرزی د خیبر جرګه په سیمه کې د ستونزو هوارولو لپاره نیک اقدام بللی. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې پر جوړېدو خوښي څرګنده کړې. ښاغلي کرزي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا جرګه په سیمه کې د ستونزو د هوارولو لپاره نیک او اغېزمن ګام دی. هغه ویلي د دې جرګې له پریکړه لیک خپل کلک ملاتړ اعلانوي او په خاصه توګه د جرګې د هغه غږ چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره وشو ستاینه او قدرداني کوي. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې دا جرګه یو ارزښتناک تاریخي دود دی او د ستونزو د حل لپاره مؤثره طریقه ده. هغه دغه راز ویلي چې د خیبر په جرګه کې د ښځو د پراخ ګډون او د تعلیم پر ارزښت د ټولو تاکید دا څرګندوي چې په سیمه کې میشت خلک د امن او متمدن ژوندانه غوښتونکي دي. نوموړي د سیمې د خلکو د حقونو د ترلاسه کولو او د دې جرګې د جوړولو لپاره د منظور پښتون له هڅو او ولسونو له ګډون مننه کړې. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر.